سلامونه او نیکې هیلې. په دې ویډیو کې دا زده کوو چې څنګه یو اکاونټ د کمپنۍ لپاره جوړ کړو، د مشتری لپاره یو اکاونټ جوړ کړو، یو نوی درمل ثبت کړو، درمل واخلو او بیرته یې وپلورو. په لومړي پړاو کې راځو د کمپنۍ لپاره یو نوی اکاونټ جوړو. راځو اول هیلت سیسټم پرانیزو. له دې برخې کولی شو چې موږ د خپل خوښې ژبه انتخاب کړو. هغه نه وروسته راځو خپل ډیټابیس ته او خپل پټ نوم واردو. راځو لاګین کېږو خپل ډیټابیس ته. اوس راځو د کمپنۍ لپاره یو نوی اکاونټ جوړو. د اکاونټ جوړول لپاره د اکاونټ برخې ته راځو او دلته په نیو اکاونټ باندې کلیک کوو. د کمپنۍ نوم لیکم ارفون کمپنۍ. راځو ټب باندې کلیک کوو او دلته د اکاونټ ټایپ هم کمپنۍ انتخابو. اوس د موبایل شمیره هم لیکو ورته، ایمیل ادرس او د کمپنۍ ادرس دا اختیاري دي. هغه نه وروسته راځو اکاونټ سیف کوو. په دوم پړاو کې د مشتری لپاره یو نوی اکاونټ جوړوو. بیا هم د اکاونټ برخه کې په نیو اکاونټ باندې کلیک کوو او دلته د مشتری نوم لیکو احمد. ټب باندې کلیک کوو او لاندنی ایروکی باندې کلیک کوو او د اکاونټ ټایپ کسټمر انتخابو. پلور نوم لیکو ورته. بیا هم ټب باندې کلیک کوو. عمر 22 کاله. ټب باندې کلیک کوو. جنډر میل او نور برخې لکه فون، موبایل شمیره، ایمیل ادرس او ادرس دا هم اختیاري دي. هغه نه وروسته راځو په سیف باندې کلیک کوو. د مشتری اکاونټ ثبت شو. په دریم پړاو کې یو نوی درمل ثبتوو. د درمل ثبتولو لپاره راځو فارماسي برخې ته او دلته د نوي درمل ثبتولو لپاره په نیو ډرګ باندې کلیک کوو او د خپل درمل نوم لیکو. مثال په تور ټابلیټ پیناډول 500 mg. بیا ټب باندې کلیک کوو. دلته موږ کولی شو چې خپل د درمل ټایپ انتخاب کړو. ټب باندې کلیک کوو. فرمولا برخې ته په فرمول کې د خپل درمل فرمول انتخابو. دلته لیکو پاراستامول. کله چې موږ پاراستامول لیکو او د کیبورډ لارې د ټب بټن چې پریس کو اتومات پاراستامول انتخاب شو. بیا راځو کمپنۍ ته. په کمپنۍ کې د خپل درمل په کمپنۍ برخه کې خپل کمپنۍ انتخابو. د کوانټیټي پر پیک برخه کې دلته د یو باکس مقدار خيو چې په یو باکس کې 100 پاکټ درمل وي. مثال په تور ځلیکم ټابلیټ پیناډول په یو باکس کې 12 پاکټ وي. پر کوانټیټي یونټ یعنی په یو پاکټ کې 100 دانې ګولۍ وي. لیکم چې 10 ګولۍ. بای پرایس کې موږ د کوانټیټي قیمت لیکو یعنی د یو پاکټ لیکم 10 افغانۍ اخلو فروش په 12 افغانۍ. راځو سیف کوو. په څلورم پړاو کې یو نوی درمل اخلو. د درمل د اخیستل لپاره بای برخې ته راځو او اکاونټ کې خپل کمپنۍ انتخابو. لیکم ارفون کمپنۍ. د بیل نمبر هم لس عمومي ډیسکاونټ. که چیرې ارفون کمپنۍ موږ ته د ټولو درمل په عموم کې موږ ته تخفیف راکوي، د تخفیف مقدار دلته لیکو او ډیټیلز کې هم کوم جزئیات کوم معلومات لیکي، اضافي معلومات په دا برخه کې موږ لیکو. هغه نه وروسته راځو آی ډي ته. په آی ډي کې موږ د درمل نوم لیکو. مثال په تور ټابلیټ پیناډول. یوازې موږ چې ټابلیټ پینا مو لیکل او د کیبورډ لارې ټب بټن پریس کو اتومات هغه درمل انتخابيږي. بیچ نمبر. هر بیچ نمبر یو ایکسپایر ډیټ لري او هر بیچ نمبر یو قیمت لري، قیمت د خرید او فروش. موږ دلته بیچ نمبر ورته لیکو 1 2 3. ایکسپایر ډیټ هر دوا یو ایکسپایر ډیټ لري. نو ایکسپایر ډیټ کې لیکم د 3 میاشت 2023 کال اول لومړی تاریخ. یوازې 3 او بیا سلاش او 28 لیکم. ټب بټن پریس کوم اتومات تاریخ راځي دلته پیک. اوس دلته موږ باکس لیکو. د باکس مقدار لیکو. زه لیکم چې 10 باکسه تاسو وینئ چې یو سلو شل پاکټ راغله. دلته ډیسکاونټ. که چیرې کمپنۍ موږ ته ډیسکاونټ راکوي نو موږ د ډیسکاونټ مقدار د همدغه درمل کې البته که چیرې کمپنۍ موږ ته یوازې په همدغه ټابلیټ کې یا په همدغه درمل کې موږ ته ډیسکاونټ راکوي نو دلته د ډیسکاونټ مقدار لیکو. د مثال په تور تاسو که اوس وینئ ټوټل 12 افغانۍ دي. که زه 10 تخفیف یعنی ډیسکاونټ ولیکم تاسو وینئ چې ټوټل 1080 افغانۍ شولې. بونیس. که چیرې موږ ته کمپنۍ بونیس راکوي په بونیس برخه کې د درمل د بونیس مقدار لیکو او هغه نه وروسته که چیرې نور درمل هم په آی ډي برخه کې د نور درمل نوم هم لیکو او په پیټ برخه کې څومره پیسې چې موږ ته راکړې وي د هغه مقدار لیکو. مثال په تور زه لیکم چې 80 افغانۍ ماته رسید کړلې. که چیرې د پرنټ آپشن فعال وي نو او موږ سیف بای وایو او د سره موږ دوا هم ثبتېږي او بیل هم چاپېږي. تاسو وینئ چې په بیل کې موږ ته ښیي ټوټل اماونټ 1080 شولې، پیټ 80 افغانۍ پرداخت شولې، رسید شولې او بیلانس 1000 افغانۍ کمپنۍ موږ باندې پاتې شولې. راځو اوس یو درمل پلورو. د پلور لپاره راځو د فارماسي برخه کې سیل ته راځو او په سیل کې دلته د اکاونټ او د اکاونټ کې د مشتری اکاونټ انتخابو. مثال په تور لیکم احمد. یوازې AHM ولیکل او د کیبورډ لارې ټب بټن پریس کو. احمد انتخاب شو. بیل نمبر لیکم
لیکم چې 11 عمومي ډسکاونټ نه ورکوم. ډیټیلز هم کوم ډیټیلز لیکو دلته همدا برخه کې لیکو. آی ډي ته راځو دلته د درمل نوم لیکو. مثال په تور لیکم ټابلیټ پیناډول یوازې پی ای لیکم. تاسو وینئ چې دلته ټول درمل مشخصات راغله. اوس د کیبورډ لارې ټاب بټن پریس کوم، درمل انتخاب شو. راځو اوس دلته کېدای شي موږ همدا درمل څو بیش نمبر باندې موږ ثبت کړی. راځو د بیش نمبر انتخابولو لپاره په دغه درې نقطو باندې کلیک کوو او دلته موږ ته بیش نمبر هم ښیي، د خرید قیمت هم ښیي او د فروش هم ښیي. تاسو وینئ موږ ته دا هم ښیي چې تاسو همدا پیناډول 160 پاکټه موجودي لري. راځو کوانټیټي کې لیکو چې احمد موږ نه 100 پاکټ اخلي. د پاکټونو مقدار لیکو، یعنی کوانټیټي مقدار دلته لیکو 10 پاکټه. تاسو وینئ چې ټوټل 100 افغانۍ شولې. ډسکاونټ کې چیرې موږ احمد ته ډسکاونټ ورکوو، د ډسکاونټ برخه کې د ډسکاونټ مقدار لیکو. مثال په تور 15 لیکم، 15% تخفیف ورکو. تاسو وینئ چې ټوټل اماونټ ټوټل هم شولې 114 افغانۍ. چیرې موږ بونیس هم ورکوو، بونیس دلته لیکو. هغه نور سره زو آی ډي ته نور درمل هم همدارنګه لیکو. په اخر کې کوم پیسې چې موږ ته راکړې وي هغه په پیډ برخه کې لیکو. مثلا 14 افغانۍ موږ ته رسید کړلې او سل پاتې شولې. راځو د پرنټ آپشن هم فعال ساتو، سل باندې کلیک کوو. په دې سره درمل هم خرڅ شو او بل ورسره چاپ شو. مننه له وخت مو. د هیلت سیسټم په اړه د لا ډیرو معلوماتو لپاره د health.arafone.com ویب پاڼې ته ورشئ.